بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو. هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، خوشحاله یم چې بیا هم یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. تیر درس کې تیره جلسه کې موږ د ساکن برېښنا په اړه وویل چې په کوم ځایونو کې دا رامنځته کیږي، بل برق چا کشف کړی و. د دې په اړه موږ تیره جلسه کې ویلي وو. زموږ نوی درس چې موږ غواړو ووایو هغه د جاري برېښنا، چې په 43 لوست کې یو او په 96 صفحه کې. تاسو هم خپل کتابونه خلاص کړئ. ګرانو شاګردانو، جاري برېښنا، خپله برېښنا څه ته وایي؟ هغه چې په سیمونو یا مزو کې جریان لري، موږ دې ته جاري برېښنا وایو. یعنی هغه چې په سیمونو کې جریان لري، دې ته موږ جاري برېښنا وایو، چې په مختلفه توګه یا په مختلفو طریقو موږ دا لاسته راوړلی شو. چې اول ځل په بیټرۍ کې ځینې محلولونو او فلزونو څخه یو فیزیک پوه، ایټالیایي فیزیک پوه د والټا په نوم دا جوړ که. نو هغه بیټرۍ چې جوړ کړی و دا ډیر په موټرونو او رادیوګانو کې استفاده کیږي، ځکه چې د دې برېښنا کمه ده، د دې انرژي کمه ده. د دې لپاره په کورونو او ودانیو کې د دې نه موږ استفاده کولی نشو، یوازې په موټرونو کې استفاده کوو. نو په هر ځای کې دې نه دومره استفاده نه کیږي. سربیره پر دې موږ کولی شو د حرارت نه هم برېښنا لاسته راوړو. مثلا د سون موادو د سوځولو په واسطه، چې تیل ده، مثلا د ډبرو سکرو چې دا سوځوو، نو موږ ته حرارتي برېښنا رامنځته کوي. مګر د ټولو نه چې ډیره برېښنا موږ لاسته راوړلی شو هغه اوبه ده، چې د اوبو په واسطه موږ کولی شو ډیره برېښنا لاسته راوړو. دا څه رقم موږ کولی شو؟ یعنی ځینې دستګاه یا داسې شرایط موږ باید برابر کړو چې دا اوبه چې ده یو څو متر لوړوالي څخه باید د هماغه په مولد یعنی جوړونکي ته وایي، د برېښنا مولد یعنی د برېښنا جوړونکي، د هغه په پرو باندې راتویږي. نو کله چې اوبه راتویږي دا پرو په حرکت شروع کوي، هماغه توربین او ماشینونه په دوراني حرکت شروع کوي او موږ ته برېښنا رامنځته کوي. ګرانو شاګردانو، ډیره برېښنا چې موږ لاسته راوړلی شو هغه اوبه ده. نو زموږ په ژوند کې څرنګه چې موږ تیر درس کې هم وویل چې زموږ ژوند کې ډیر ارزښت لري. موږ په ډاډ سره ویلی شو چې اوسنی ژوند چې ده پرته له برېښنا نه ډیره سخته او ګرانه ده. نو برېښنا زموږ په ژوند کې ډیر اهمیت لري. ډیر شیان دي چې زموږ په کورونو کې د برېښنا په واسطه کار کوي. مثلا رادیو ده، تلویزیون ده، د کالي مینځلو ماشین ده، اوتو او همداسې نور شیان، یخچال، دا ټول د برېښنا په واسطه کار کوي. که برېښنا نه وي بیا هغوی کار نه کوي. ګرانو شاګردانو، او بل زیاتره برېښنایي وسایل چې ده هغوی د جاري برېښنا نه استفاده کوي، یعنی د ساکن برېښنا نه استفاده نه کوي. هغه چې په سیمونو کې جریان لري د هغوی نه ډیره استفاده کوي. کله چې برېښنا وي، جاري برېښنا وي، نو هغوی کار کوي، که نه وي بیا کار نه کوي. نو د دې لپاره دا جاري برېښنا چې ده زموږ په ژوند کې ډیر اهمیت لري. ګرانو شاګردانو، په مختلفو طریقو موږ کولی شو برېښنا لاسته راوړو، چې یو فیزیک پوه د والټا په نوم په بیټریو کې دا برق یا برېښنا تولید وکړه. بل د حرارت نه هم موږ کولی شو دا لاسته راوړو، مګر ډیر چې خلک استفاده کوي د هغه نه موږ ډیر برېښنا ترلاسه کولی شو هغه اوبه ده. او ټول شیان چې زموږ په ژوند کې ده حتما یو رقم نه یو رقم برېښنا سره اړیکه لري، د برېښنا په واسطه کار کوي. ګرانو شاګردانو، دا زموږ نننی درس. هیله منده یم چې نوی درس په پام ورګرځېدلی وي او د دې نه مو یو څه زده کړي وي. او کارخانګي کورنۍ دنده چې زه غواړم تاسو ته درکړم لاندنۍ 4 پوښتنې دي، چې والټا څرنګه د برېښنا جریان لاسته راوړه؟ دا د دې ځواب. دویم، آیا د ګاز او پترولو په وسیله د برېښنا جریان رامنځته کیدای شي؟ دریم، د انسانانو په ژوند کې برېښنا څه اهمیت او ارزښت لري؟ او آخرنۍ پوښتنې چې ده د جاري برېښنا د تولید طریقو نومونه واخلئ. که نن درس مو زده کړي وي د دې ځوابونه حتما تاسو پوهیږئ. او بل ګرانو شاګردانو،
کله چې تاسو خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ خپل محترمو والدینو سره یو ځای دا ترسره کړئ بیا تاسو کولی شئ لاندنۍ ایمیل کې موږ ته راولېږئ او بل کورنۍ دنده چې زه غواړم تاسو ته درکړم زموږ نوی درس چې انشاءالله بله جلسه کې موږ ووایو 440 لوست د بریښنا مسلسل او موازي دورې چې دا هم یو ځلې خپل ځان سره ووایي که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ حتما چینل لایک او سبسکرایب کړئ که کوم ځای کې تیر درسونو کې تاسو ستونزه لرئ کوم پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره مطرح کړئ تر بله جلسې پورې چې یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم الله پامان